پر غني د امریکا فشار وروستی حد ته ورسید خو هغه اجرایي ریاست ونه مانه. د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته سم عبدالله د پایلو له منلو انکار وکړ او ویې ویل چې هغه ټاکنې ګټلې دي، خو ورسره سم یې دا خبره هم وکړه چې ولسمشر غني ورسره جوړجاړی وکړي. د لوړې تر مراسمو مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ولسمشر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ډېرې منډې ترډې وکړې چې غني دې ته راضي کړي چې له عبدالله سره حکومت شریک کړي، خو بې پایلې پای ته ورسېدې. عبدالله هم په هماغه ورځ د ټول شموله حکومت د ولسمشر په توګه لوړه وکړه چې اشرف غني د راتلونکو 15 کلونو لپاره لوړه ترسره کوله. له هغه وروسته هم د دواړو لورو ترمنځ ډېرې ناستې وشوې او ټولې بې پایلې پای ته ورسېدې. د ځینو سرچینو په حواله ولسمشر غني دې ته هم تیار شو چې عبدالله ته په حکومت کې 40 سلنه ونډه ورکړي، خو عبدالله د تیر په څیر د اجرایي ریاست غوښتنه کوله او غني دا غوښتنه نه منله. بالاخره چې ټولې هڅې ناکامه شوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپو پرون په خپله کابل ته راغی ترڅو د غني او عبدالله ترمنځ دا خبره هواره کړي. خو ویل کېږي چې مایک پامپو هم د جوړجاړۍ په رامنځته کولو کې ناکامه شوی دی، ځکه عبدالله له خپلې خبرې نه تېرېږي او هغه اجرایي ریاست غواړي، خو غني بیا اجرایي ریاست نه مني او وایي چې په حکومت کې له ځان سره شاملوي خو اجرایي ریاست نه ورکوي. همدا لامل شو چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان سره په خپلو مرستو کې $1 میلیارډ مرسته کموي او دا په دې خاطر کوي چې د غني او عبدالله ترمنځ اختلافات نه ختمیږي. هغه دا هم وویل چې په راتلونکي کال کې به $1 میلیارډ مرسته نوره هم راکمه کړي. دا د امریکا پر ولسمشر غني د آخري حد فشار دی ترڅو هغه دې ته راضي کړي چې له عبدالله سره یو ځل بیا حکومت نیم کړي، خو غني په خپله خبره کلک ولاړ دی او دې خبرې ته تیار نه دی چې له عبدالله سره خپل حکومت نیم کړي. که څه هم مخکې هم څو ځله ځینو سرچینو دا خبره وکړه چې د دواړو هوکړې ته رسېدلې دي او ژر به یو داسې حکومت اعلان کړي چې عبدالله به هم پکې برخه ولري، خو هر ځل دا خبرې بیا له نوي ځنډ سره مخ شوې دي او ویل کېږي چې خبره ټوله په اجرایي ریاست کې ده او غني نه غواړي چې په خپل نوي حکومت کې د داسې یو څوکۍ ولري چې حکومت دې نیمایي د هغه لاس نه ووځي.